بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن دا وایو څنګه په HTML CSS بوتسټراپ او جاوا سکرپټ کې موږ کوم ویب سایټ جوړ کړی اوسیږي دا په رایګان ډول یا هم فری ډول موږ دا هوسټ کو. نو دې لپاره تاسو باید خپله پروژه دلته یو فولډر کې اچولی سي. مثلا مالته فولډر نوم ده مثلا مای په نوم، او په دې مای کې ما خپل ویب سایټ هغه کوم څه جوړ کړی ده دا ستاسې وینئ. نو زه غواړم دا اپلوډ کړمه چې یو بل چاته لینک ور ولېږم هغه وویني، یعنې زه دا په فری ډول هوسټ کړمه. نو د دې لپاره به تاسې داسې وکړئ، دلته یو ویب سایټ ده، نو زه به دا www.netlify.com ده. نو تاسې به داسې ولیکئ په ګوګل کې یا هم اما کار براوزر کې چې لرئ. نو دلته به که تاسې دا اکاونټ نه لرئ خو ساین اپ باندې به کلیک کوئ. ساین اپ باندې چې زه کله کلیک کړم دلته، نو دلته موږ ته څو برخې راځي. نو زه به داسې وکړم، زه مخکې نه لاګ اوټ کېږم. نو تاسو ته به دلته برخې راسي ساین اپ ویت ایمیل به کلیک کوئ. نو خپله ځان ته به یو اکاونټ جوړ کوئ. نو ساین اپ ویت ایمیل باندې به کلیک کوئ. نو دلته به تاسو ته خپل اکاونټ ایمیل په واسطه جوړ کوئ. نو کله چې دا اکاونټ جوړ کړه نو دلته به تاسې ورته لاګین شئ. نو زه به داسې وکړم چې زه به خپل دا اکاونټ لاګین کړم. ښه، نو زه راځم نو لاګین ویت یعنې ایمیل باندې کلیک کوم او دلته خپل هغه ایمیل او پاسورډ نوشته کوم. نو ما خپل ایمیل او پاسورډ ورکړه. نو دلته تاسو ته به دا رقم صفحه راسي. نو دلته به تاسو څومره سایټونه چې اپلوډ کړي دلته راځي، خو زه غواړم یو نوی سایټ اضافه کړم. نو دلته به اډ نیو سایټ باندې کلیک کړم او ډیپلای مانوالي. نو دلته به تاسې هغه خپل فولډر دلته راکش کړئ. نو دا فولډر ده زه به دا داسې کش کړم او دلته به دا دلته دې ته به ډراپ کړم. نو داسې کله ډراپ کړم نو دا به یو څو دقیقې وخت ونیسي. نو دلته به صبر ورته وکړو چې دا کله اپلوډ شو. هغه تاسې فایلونو پورې اړه لري، څومره چې تاسو فایلونه ډېري عکسونه ډېري نو هغه به وخت ډېر نیسي. نو دلته که زه راسم نو دا دونه وخت نیولی ده. نو دا به موږ سره چې هوسټ کېږي نو کته به راسو پریویو باندې به کلیک کړو او دلته ګورئ موږ سره دا هوسټ کېږي. خو دا یې دا نوم ده. او مهمه خبره دا چې دلته چې کومه تاسو کوم فولډر اپلوډ کوئ هغې کې به خامخا یو فایل د نوم انډکس ورکوئ چې همغه فایل تاسو ته خلاص شي. نو دا زموږ د ویب سایټ لینک سو. خو زه وایم چې دې لینک زه ګورئ که تاسې متوجه اوسېږئ نو دې نوم دا شی ده. نو زه وایم دا نوم زه تغییر کړم، مثلا واثق پورتفولیو نوم مثلا ورکړم. نو دلته به زه راسم د سایټ اوورویو ته تاسې ګورئ دا شی ده. نو کولی شئ دلته سایټ کې نور کانفیګریشنونه مو کوئ. نو زه راځم سایټ کانفیګریشنز ته. نو کته برخې ته راځم نو د سایټ نوم دا شی ده. نو زه به د سایټ نوم دلته کلیک کړم او وکړم چې مثلا واثق پورتفولیو او سیو باندې به کلیک کړم. دا اوس ګورئ چې دا نوم سته او که نسته. که نوم تاسو تکرار هغه به تغییر کړئ. او دلته موږ سره آی ډي ده. نو دا آی ډي تاسو کولی شئ دغه آی ډي د سایټ آی ډي ده. نو کولی شئ د باندې دا هوسټ کړئ. نو نورې برخې هم څه دي، خو که زه راسم سایټ اوورویو ته نو دا زمونږ سایټ سو. په دې باندې کلیک کړم زه. نو واثق پورتفولیو ډاټ نیټلیفای ډاټ اپ نو دا موږ سره سایټ سو.